د دغه خوراک څښاک د څیزونو ریټونه د اسمان سره خبرې کوي. سلامونه ملګرو، رحمان بنیری یمه. د رمضان یا د روژې راتلو سره د اشیاء خوردنوش یا د اشیاء ضروریا خصوصا د فروټس، ویجیټیبل، د دغه سبزیانو، میوو که مونږ وګورو، د دغه خوراک څښاک د څیزونو ریټونه د اسمان سره خبرې کوي. ډیره زیاته د افسوس خبره ده چې په یو اسلامي ملک کې د روژې د روژهدار د دغه عظیمې میاشتې احترام نه کیږي. که بل خوا موږ په کافر ملک کې وګورو نو هلته کې د رمضان یا د روژهدار په احترام کې په څیزونو باندې ډسکاونټ ولګولی شي او دلته کې څیزونه دومره ګران شي، مهنګه شي، دغه دوکانداران مصنوعي مهنګایي جوړه کړي. لہذا حکومت وقت ته دغه ریکویسټ کوو چې اول خو دې دلته کې د په تحصیل وایز باندې کم از کم رمضان ریلیف بازار قایم کړی شي چې هلته کې غریبانانو خلکو ته دغه روژهدارو ته پکې په خصوصي ډسکاونټ باندې د خوراک څښاک یا د ضرورت کم سامانونه دي هغه میلاویږي. ملګرو، دا چونکې د تقوا، د پرهیزګارۍ، د نفس د پاکۍ میاشت ده، لہذا په دې کې موږ تاسو له پکار دي چې د نیکو لوټ مار وکړو، نه چې د دولت لوټ مار وکړو، د خلکو نه ناجایزه پیسې والو. اول خو څیزونه په سرکاري ریټ باندې د سره خرڅېږي هم نه. پرون چې د یو څیز 10 روپۍ قیمت و نو نن هغه 20 او 100 روپۍ دی. لږ شانتې حکومت وقت له هم پکار دي چې په دغه څیز باندې، په دغه پرایزونو باندې د څیزونو نوټس واخلي او موږ تاسو له هم پکار دي، دا زمونږ هم به ذات خود یا ذاتي جوړیږي چې موږ څیزونه په نارمل ریټ باندې د روژې نه مخکې چې کوم د یو څیز کم ریټ و د هغې د روژې نه مخکې چې د یو څیز کم پرایس و په هغې باندې خرڅ کړو.